یم عاجز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اختر محمد سلامونه را لیږلي او د سلامونو نه یې وروسته لیکلي دي چې زما څخه موټر چپه شو. په موټر کې یوه زنانه 3 ورځې وروسته په روغتون کې وفات شوه او یو سړی 20 ورځې وروسته وفات شو. زه څه وکړم؟ دا خون لري که نه لري؟ 18 روژې پر ما کیږي که نه کیږي؟ زه ډیر پریشانه یم او د جواب په انتظار یم. اختر محمد ورور علامه زحیلي رحمه الله په فتاوای عصر کې په 244 صفحه کې چې تقریبا 1208 مسئله ده، په هغه کې لیکي چې یو سړی موټر ټکر کړي یا موټر چپه کړي او څه کسان چې په دې کې دي هغه ووژل شي. لیکي فی المذهب الحنفي تتعدد الكفارة بتعدد الأشخاص وجمهور الفقهاء الكفارة لا تتعدد ويكفي كفارة واحدة. نو څومره کسان چې ستانه په دې موټر کې وژل شوي دي د هر یوه لپاره به ته بیله بیله کفاره ادا کوي. نو اوس چې 2 کسه وفات شوي دي چې یوه زنانه ده یو نارینه دی، د هر یوه لپاره به ته بیله بیله کفاره ادا کوي. 18 روژې مسلسل یوه کفاره او 18 روژې مسلسل بله کفاره. همدارنګه همدغه مسئله فتاوای هندي په 6 جلد کې 15 صفحه کې ډیر په وضاحت سره څیړلې ده. نو د فتاوای هندي د عبارتونو نه دا هم معلومیږي چې تعدد د کفاره شته دی. حتی ځینې فقهاو یو مثال دا ورکړی دی که یوه حامله ښځه څوک ووهي، هغه ښځه مړه شي او په ګېډه کې چې د دې کم ماشوم دی هغه هم مړ شي، نو په ده باندې 2 کفارې دي. نو اوس چې 2 کسه ستانه وژل شوي په خطا قتل سره 2 کفارې په تا باندې لازم دي. همدارنګه فتاوای لجنة الدائمه انشاءالله په 21 جلد کې په 475 صفحه کې لیکي وكفارة قتل الخطأ تتعدد بتعدد المقتول كتعدد الدية لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره. د هر یو لپاره بیله بیله کفاره ده. اما که 1 کال 2 کال 3 کاله تا کفاره نه ده ادا کړې، په دې تاخیر کې په تا باندې څه نشته. ولیس علیک شیء فی تاخیر الکفارة هذه المده. په دې موده کې ستانه کفاره پاتې ده، په تا باندې کومه ستونزه نشته، خو کفاره در باندې بیله بیله لازم ده. سخفالی قرآن دی هر توری ستوری دی دادا فرمان دی هر توری